دومره نسوار به دې خولې ته وویشتل ولکه دا پلانکې لور به دې رانیکړي زما دې خولې ته بیا تر ټولو زیات دا پوټخې نه دي دا به دا خپل زوی راټینګ کړي دې غوږ نه مړه کېږم زویه به زما لمسي ته واده وکړه په مخه دې ښه الله دې وبخښه هغه کور کې چې ما کله تحقیق وکړه په 11 نکاحګانو کې 14 نکاحونه د خویندو د ورونو شوي پټکی په سر و پلار په ځمکه پټکی وي زه خو تباه شوم هلته خو د مخکې نه تباه یو معلومات درته نه اوس دې په سر راغی دغه مور دې بچي ته مخکې نه بې اعتماده ده نو چې کور ته ښځه راغله دغه وخت کې دې هلک ته تر ټولو زیات اعتماد په خپلې ښځې دی نو که دی ورته چې پلار دې ظالم دی دی وی لبیک که وایي چې مور دې ظالمه ده دی وی لبیک که وایي چې جدا کېږو وی لبیک ته اوس ځوان ته چې وایي چې بچیه جهاد چې کله کوې نو که چېرته د دو کافرو نه در باندې زیات شه میدان جنګ کې نو وتښته دا اوس صحیح مسله ده